سلام یومونه تمه ده چې تاسې به روغ جوړ او صحتمنده وئ. نن راځو اتمې صفحې بي درس ته. میک سینټنسز جملې جوړې کړئ. یعنې دیس موږ تاسو ویلي وو د یو لپاره د نږدې لپاره استعمالیږي. مثلا موږ وایو چې دغه یوه نقشه ده. نو څنګه یې وایو؟ this is a map. زه وایم د بل هلک وایي this is a globe. دغه یوه نړۍ ده. زه وایم دغه یو مارکر دی. دویمه شمېره کې this is a marker. زه وایم چې دغه ټوکری ده. this is a waste basket. نږدې ده که نه؟ نو داسې جملې تاسې نور بل مخ ته راشم. بل مخ کې play a game لوبه کول. ask your partner له خپل ملګري وپوښتئ. مثلا موږ تاسو اوس ورته وایو چې آیا دغه یو بال دی؟ بیا څنګه وایو؟ is this a ball؟ نو دلته تاسو ته چوکاټ کې مثال وګورئ. is this a poster؟ آیا دا یو اعلان دی؟ که وي خو لنډ ځواب ورکړئ yes it is. که نه no it isn't. نو بیا ورته وښایه it is a pen. دغه یو قلم دی. مثلا یو بل پوښتنه زه در څخه کوم. زه وایم چې is this a table؟ آیا دغه یو میز دی؟ فرض که ده نو yes it is. اوس بله پوښتنه در څخه کوم. is this a chair؟ آیا دا یو چوکۍ ده؟ ووایه چې نه ده. نو څنګه به وایي؟ no it isn't. نه ده نه ده. خو څه شی ده؟ اوس جواب راکړه. it is a table. دغه یو میز دی. نو دغه تاسې پاس چوکاټ کې ولیدل is this a poster؟ آیا دا یو اعلان دی؟ نو وایي چې yes it is. بلې دا ده که نه وي no it isn't it is a pen. اوس راشئ د لاندې درس ته ډي ته. listen and do غوږ ونیسئ او همدغه ترسره هم کړئ. take out your book. take out راواخله your book ستا کتاب. انشاءالله پریزل وربونه هم وروسته وایو څه ته ویل کېږي، څومره استعمال لري او څومره اهمیت ده. دا به ګرامر برخه کې تشریح هم کړو. نو take out راخیستل او your book ستا کتاب. بل open your book کتاب دې خلاص که. بل close your book کتاب دې بند که. بل put away your book. نو دغه درس خو انشاءالله ګرون نه دی. راشئ بل درس ته let's read راځئ چې ولولو. بی فی فونکس اوازونه دي. بی موږ داسې ویلي وو چې بې پر ځای باندې پښتو کې استعمالیږي او پی د پې د درې ټکي پې. اوس وکسئ د پاس مثال کې برډ مرغۍ، بال بال، بوای هلک، پیچ شفتالو، پنسل پنسل، پینک ګلابي رنګ ورته وایي. دغه مخ رنګ وینئ نو دغه رنګ ته وایي. لیسن غوږ ونیسئ پوینټ په نښه کې. انچانټ او زمزمه یې هم کړئ، ترنم یې هم کړئ. د بی فی فونکس چانټ. د بی فی غږیزه ترنم که نه دا ترنم باندې ویل کېږي. تاسو یې خپله ترنم کوئ. زه وایم دغسې درته وایم بی بال، بی بوای، پی پنسل، پی پیچ، پی پنسل، بال پیچ. یس که نه دا ترنم دی. نو دغه پاتې درس په راتلونکي درسونو کې ولولو. تر همدغه ځایه پورې بس دی. لومړی درسونه دي نو کم کم یې وایو، وروسته یې خپله ډېرو. ښې شېبې ښه وختونه موږ در سره